دین خو مونږ نو خبر چې دا هلک دې ساتلی و او دې ورسره لینډین و او په دې ما له زوی مړ کړو. یو ځل یې په شیشه راوویسته، په هغې رالخ وکړو، بیا پرې ډزه شو. دا درېیم ګزاره د مرګ پې وکړو. د دې ضمانت کو شو، په ځان به هم تېل واچوم، په دې بچو به هم واچوم او ځان به دغه کړی و. دې کې دا بیا د پسې مټیزه راغلې ده. دې ته موږ ډېره خوشحالي ورکړه. دې د خاوند باندې دا درېیم ګزار دی چې مرګ کوي. موږ ویل زه بس دا څوک به داسې څوک به وي، دا هوایي ګولی به لا به د دغه طرفه راغلي. دې نه خو موږ نو خبر چې دا هلک دې ساتلی و او دې ورسره لینډین و او په دې ما له زوی مړ کړو. یو ځل یې په شیشه راوویسته، په هغې رالخ وکړو، بیا پرې ډزه شو. دا درېیم ګزاره د مرګ پې وکړو. ما ته پته وه الله که شته بچې چې ما ته پته وي، بیا زه داسې ولې څه لیونی خو نه ومه چې ما ته پته وي داسې یارانه غارانه یې ورسره ما به تاسو ته ویلي نو. ما به خپل بچي هم خبر کړو، ما نه دې هم نه دي خبر. دغه زما بچي دي نشې تماشې نه کوي، نه شراب څکي، نه کباب کوي. به دغه جهانګیر به نسوار اچول، جهانګیر داسې نه و. بس دا الله او دغه ترګانې دي، مونږ یې څوک پرې ساتي؟ هېڅوک هم نشته. دا چې ماښام شي دوی ما ته جاړي، زه هم ورسره جاړم. خو بس ما ته انصاف میلو شي، ما سره د حکومت د طرفه امداد وشي. زما زوی خو زه خو زوی نه شم تېرولی که نه. د دې دپاره یې هر څه کړو، ما دپاره خو هغه نه وکړم، دې دپاره یې هر څه کړو. سامانونه دې د کور نه وویسته، جامې دې د کور وویستې دي، هېڅ څه ما ته نه دي پرېښي. بې عزتي یې زموږ کړې ده که نه، ډېره زیاته بې عزتي یې کړې ده. د زوی د مرګ نه زه نه وم خبر، ما ته پته نه وه. په دې لاره کې دغه تره زوی لاړو چې ویې کته غوبل چې راته و، بالله خو زما تره زوی دی. نور تاسو د کور مالت کې هم تپوس کولی شي زموږ چې دا سیدان دي، دا څوک خلک دي څوک نه دي. مونږ داسې وخت نه دی تېر کړی. او زما په زوی باندې دا درېیم ګزار دی چې پې کېږي بچې، او درېیم ګزار سره زما زوی لا مړو. ما ته انصاف میلو شي. دا بچي وګوره، دا واړه واړه بچي دي، دې سره به زه څه کوم؟ د دې ضمانت کو شو، په ځان به هم تېل واچوم، په دې بچو به هم واچوم او ځان به وسوځوم او دا بچي به هم به وسوځوم. میرا نام جی سید فیاض حسین شاہ ہے. جہانگیر میرا بھائی تھا جی. بات یہ ہے کہ احسان نے جو ہمارے ساتھ کام کیا ہے، میرے بھائی کو جو شوٹ کیا ہے اس نے، صحیح ہے نا، یہ غلط کام اس نے کیا ہے. پھر اس کے ساتھ جو صفیہ نے ریلیشن شپ رکھی ہوئی تھی، صحیح ہے نا، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی، ایسی کوئی گھر میں مسئلے مسائل تو آتے ہیں، بہت سے آتے ہیں، صحیح ہے نا، وہ تو ہمیں بھی بتا سکتے تھے نا، لیکن ہمیں بھی کچھ نہیں بتایا اس نے. اور جہانگیر پہ جو کہ نا 3 مرتبہ اس نے جو کہ نا فائرنگ کی ہے. ایک اس کو یہاں پہ مارا ہوا تھا، اور پھر جو کہ نا ہوائی فائرنگ اس پہ کی ہوئی تھی اس نے. اور دوبارہ جو کہ نا پھر اس کو کال آئی ہے کہ یار یہاں پہ جہانگیر گزر رہا ہے تو آپ آ جائے، صحیح ہے نا. وہ جب بیچارہ یہاں پہ آ رہا تھا تو اس کو ایک یہاں شولڈر سے مارا گیا تھا، ایک چھاتی پہ اس کو مارا گیا تھا، میرے بھائی کو. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قانون ہمارے ساتھ جو کہ نا اس میں باغ دوڑ کر رہی ہے ماشاءاللہ. یا قطب تانے والے نے جتنا ہمارے ساتھ ریلیشن کیا ہے ماشاءاللہ، میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں. لیکن عدالت میں ہمیں جو کہ نا انصاف چاہیے. خدا کے لیے ہمارے ساتھ جو کہ نا حکومت کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ انصاف کریں. اور یہاں پہ ہمارے فضل الہی صاحب جو ہے نا وہ بھی نہیں آتے، وہ بھی ہماری بات چیت نہیں ہم سے نہیں کر رہے. فضل الہی تو یہاں کے MP صاحب ہیں ہمارے، صحیح ہے نا، وہ بھی نہیں آتے ہمارے پاس کہ آپ آ جاؤ. میں MP سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں ہمارے پاس. جن کی یہاں پہ شاپ ہے جی نان بھائی ہے ابھی. اور یہ جو کہ نا شام کے وقت جو کہ نا میرا بھائی آ رہا تھا، یہ کوئی 7 ساڑھے 7 بجے کا ٹائم تھا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سوڈے کے پیچھے گیا تھا. یہ سوڈے کے پیچھے نا اس کو کال کی گئی تھی کہ آپ آ جاؤ، صحیح ہے نا. جب وہ یہاں بھائی میرا پہنچ گیا تھا تو یہ بھی وہاں پہ آ گیا تھا، صحیح نا. اور اس کو جو کہ نا میرے بھائی کو 2 گولیوں سے مارا گیا ہے، 2 گولیوں سے. جی ہاں، یہ جو کہ نا پلاننگ پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے میرے، صحیح ہے نا. میں تو آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یار یہاں پہ جو کہ نا رحمان بابا کے ساتھ اس سائڈ پہ اس کو یہاں پہ پہلے مارا گیا تھا، پہلے شوٹ جو کہ نا اس میں بھی جو کہ نا ان لوگوں کا ہی ہاتھ تھا. احسان جو کہ نا کہہ رہے ہیں کہ یار میری شادی ہوئی ہے، اس نے پہلے بیوی کا قتل بھی کیا ہے. اس پہ بھی ذرا قانون جو کہ نا غور و فکر کرے. اس کے شادی کو 10 سال ہو گئے. چھوٹی لڑائی مڑائی تو گھر میں ہوتی ہی رہتی ہے، وہ تو ہر ایک گھر میں ہوتی ہے، ہر ایک گھر کا معمول بھی یہی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو کہ نا اتنی بڑی بات پہنچ جائے گی
ہمارے بھائی کو قتل کیا، یہ وجہ کیا ہے؟ ان کے تعلیم کے حوالے سے تو میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ انشاءاللہ 40 دن جو پورے ہو جائے گے میرے بھائی کے، تو ان کے جو داخلے ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ کروائیں گے۔ ان میں جہانگیر کو ہی دیکھتا ہوں، کیونکہ میرے بھائی کے بچے ہیں۔ انشاءاللہ میرے خدا سے یہی التجا ہے کہ اللہ ہمیں اتنا توفیق دے کہ میں ان کو پڑھا سکوں، انشاءاللہ یہی میری امید ہے۔ جہانگیر کا یہ کیس جو ہے نا، یہ 107 والا نہیں، یہ 302 والا ہے، اور اس میں ہمارا ساتھ دیں آپ لوگ۔ ہم کیا کریں یار، ہم خود بھی بے بس لوگ ہیں، مجبور لوگ ہیں، ہم کیا کریں؟ تو عدالت سے بھی ہماری یہی درخواست ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جو کہ نا کوآپریشن کرے، اور پولیس صاحبان سے بھی یہی ہماری جو کہ نا، اب یہ کتوت والے نے جو کام کیا ہے، میں ان کو تہہ دل سے سلام کرتا ہوں کہ ہمارے ملزموں کو پکڑ لیا ہم نے، اچھا کام کیا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی ترقی یافتہ کرے۔